د کال 2013 فروری میاشته کې د کراچۍ یو ځوان چې تعلق یې د جنوبي وزیرستان سره نقیب الله مهسود هغه د پولیسو لخوا په یو جعلي مقابله کې وژل شو. دغه تن سره پیسې وي، دغه پیسې تی واخیستې شوې، به دغه کم کس چې د جعلي مقابلې د پولیسو مشر وو راو انوار په هغه باندې دغه لپاره چې کوم کمیشن د پلټنو جوړ شو، هغه کمیشن سرکاري کمیشن او همغې دا ویلي چې په دغه راو انوار باندې د 444 کسانو د قتل کولو یا د وژلو دعوی دي او دغه تن د نیوو دپاره د پښتون تحفظ موومنټ ځوانانو دغه تحریک شروع کو چې دغه تحریک لا تر دې وخته پورې دوام لري او دغه شانته کې د یعنی د نقیب الله مهسود پلار هم څو وارې د خلکو نه، د حکومت نه، د پوځي مشر باجوا دغه شانته کې د ملک نورو اعلی چارواکو سره په دغه اړه باندې ناستې وشوې. هغوی ورته باور ورکړ چې دغه شانته کې د بچی به ضایع کېږي نه، دغه مرګ به ضایع نه ځي او ضرور به دغه پولیس افسر ته سزا کېږي چې بیا دپاره په دغه ملک یو مثال جوړ شي چې د پولیس په وردۍ کې یا د امنیتي عسکرو په وردۍ کې څوک د چا بې ګناه قتل نه کوي. خو هغه سلسله لا همهغسې روانه ده او د نقیب الله مهسود پلار وایي چې د ده سره تر دې وخته پورې انصاف نه دی شوی، نه د ملک چې کوم د انصاف ادارې دي، عدالتونه دي، هغوی لخوا ده ته داسې کوم ډاډ ورکړی شوی دی، نه دغه کس ته سزا شوې ده، نه د دوی د دغه پیښې وروسته په ملک کې دغه د تشدد پیښې ودرېدلې دي. د محمد خان چې کوم د نقیب الله مهسود پلار دی، د ته څو ورځې پس بیا د پوځ لخوا هلته کې په وزیرستان کې یو کور هم ورکړی شو چې ګینې دی به خاموشه شي، خو هغه وایي چې د خپل زوی په مرګ باندې به هیڅکله خاموشه نه پاتې کېږي. د ډیوه راډیو خبریال عدنان بیټني ورسره خبرې اترې کړي دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو. محمد خان صاحب، تاسو ځوان کلن وژل سوي زوی نقیب مهسود او روانې په کراچۍ کښې روانې دي، تر دې مهاله په هغوی کښې څومره پرمختګ شوی؟ ما یو کال وشم، زه په جمعه فعل یا په میاشت یو ځل خو په هوایي جهازونو کښې د نورو خلکو کرایه د ځان یې هم کوم، خو چې دلته راشه د وسه تر خو کس له تیرا مکمل ډولونه خالی ازره دي پیسې دي او دا د امیر دشمن چې کیند کله کله د روح نه شي وړل پیسې ته دی چې خپلات خروب ته چې د سره زیرش کاسه چالوش کسان خو باډیګارد وي، پولیس وي، ورسره گاډي وي او دا پرایویټ خلک وي. یو تور چم جوړ کو بیا ځکه کوټ ته درمو کوټ شنه نکښینی یا مې په وا کوټه چې د سیده نه نوځي دا سیده نه واټل شي په کاتل څخه هم کېدو په هغه څخه هم کېدو او په خبره شي بیا زه دا څنګه دا سره چې څوکري ګرفتار نشي دا هغه پر وای دمکې کو چاینا د ادم ما بچای دا انا د پرشو دا نه د ویراول دا او نه د خرڅاول دا چې خارج کو دا نه پښتون وي چې خو تاسو سکورټ وګوره دا زه خو د سکورټ چې ما درو کو نه په انکار کیږي او مو سره خپل ځون کړیا هم نشته وای بیا د مو سره د سکورټ د هڅه وسایل نشته وای د سکورټ د ساتل هڅه وسایل نشته کني سکورټ حکومت راکوي هم دا دمکې کم نوعیت دمکې وي او د چا لخوا درکړل کیږي؟ ګوره دمکې خو نور داسې نه دي چې ماته اتفاق راوړي چې په خونه سره سره هغه تا خو د سره سکورټ دي هغه په ما راځي نه کو او پادار شه پاتل شه په قاتل شه او ور د وکیل په بیانات شه چې ما دای پټا پټا درکوي دا د مې پورا غونډه دمکې دي نشته څو پښتانه خو چې مړای وخلی چې سار د پستی هم بیا هم پستی یا هغه سارو هغه قرباني ورکوي په ناباد ته وځي چې کوي یا قربان یا منځل تر تاولای دا د یغه پورې سپریشن انده چې منځل تاونه راځو خو کوټینا چار په کو چې څو پر دای گرفتار نشي د یغه پورې د اعلی داسي چې کله دای گرفتار شي دا کې منځل درسي. مصرف ذکر مو هم وکړی چې تاسو چې وزیرستان نه کراچۍ ته زی 1200 کیلومتر لري نو تاسو په بلا مصرف راځي، لږه ته واضح کړئ چې دا څومره مصرف تاسو کیږي چې کله تاسو له جنوبي وزیرستان نه کراچۍ ته دغه اورونو لپاره ځئ؟ ګوره د پېښور نه درمو کراچۍ ته یې کراچۍ نه دا درمو پېښور ته او پتا کې په ما دا پاساد هم وسو درته ورورا چې یو دوه ورا پیندلا سم تاریخ او جزر کو دوه وکیل وروغښتل دوه شروغلی د جزر لري انا وکیل دا و چې راځه پتا ما فی غواړم ما غلطه وکړه پیندلا سم بنه خو ته صحیح زه صحیح او جزر لري او زه عدالت نشته امې پورا د امور د ما فی خو ما غوړه زه خو د نه پورا شګړې کې ما فی مجرم ورته د مجرم نه ته د وکیل او 500,000 روپۍ خرڅ وسه دا اقتصاد 500 نه وسه نیم سل زره پر دښه وسه بیا په دغه سره زه درې کال ورو راتلل یم
دوه په پندکس به په تړ ورسو اته 2000 روپے موټر غوړي دا نور خرڅه ورشي یو ورته شاور ته لوړل چې صابون په شي او صابونه بل اورات صابون چې زغره غوړي د انډیا زوزو ویس د ایرپورټینه وتاول شو اته د سپور زره په مودا سره غوړي محمد خان صاحب تاسو یو طرف ته ژوند ته ورپېښو خطرات او دمکیو په حواله باندې خبرې کوي بل طرف ته معاش هم یادوي چې تاسو دومره معاش نه لرئ چې تاسو لدی زینه کراچۍ ته لاړ شئ او الته د زوی مقدمه وچلوي تاسو پر څنګه ممکنه ده چې دا اورونه په کوم ځای کې وشي یا تاسو څنګه کولای شئ چې هلته له اساني سره تاسو د نقیب محسود مقدمه چې دی هغه جنګولای شئ زه دا چې چې پېښور هم پاکستان دی اسلام آباد هم پاکستان دی دیای خان هم پاکستان دی نو کوکاتا چې تاروشي چې لږ د مو طاقت ورسېږي د خواته په خپل کور د نو سینا په کوړتا خپل کور څخه کوړتا نور چې خارطه خانه شي کنه د زره خبرادین ریپېدي لږ مو ته سوالات چې د اسلام آباد او بدل شي بیا صحیح دی ان شاء الله دا د مو ودادو چې د پښتون سترګو وچتاول ته نه ورډري یا دښمن سترګو وچګاول ته نه ورډري ډیره مهرباني چې تاسو دیوا سره خبرې وکړې ډیره مهرباني